سلامونه دوستانو. دغه مهمه پوښتنه کړې ده، وایي چې په الماني ژبه کې څنګه وایو چې زما د ډوبلېن وخت پوره شوی ده. دغه جمله په الماني ژبه کې داسې وایو: Meine Dublin-Zeit ist vorbei. Meine Dublin-Zeit ist vorbei. یعنې زما د ډوبلېن وخت پوره شوی ده. او بیا که تاسو ورته وایئ چې زه یو ملاقات ته اړتیا لرم، تاسو هم چې چاته ملاقات کول غواړئ، نو دا جمله بیا په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich brauche einen Termin. Ich brauche einen Termin. یعنې زه یو ملاقات ته اړتیا لرم. نو دوستانو کولی شي تاسو چې د چا هم چې ډوبلېن ختم وي، هغوی کولی شي دغه جملې څخه استفاده وکړي او ځان ته د ترمین واخلي. د کریتاس سره یا سوسیال سره کولی شي چې خپل مشکلات په دغه دوه جملو سره حل کړئ.